زبور اخر څه شو؟ د زبور کتاب ولې دومره ذکر نه کیږي او د زبور کتاب والا منونکي په دې ټیم کې چیرته دي؟ مرګرو څلور آسماني کتابونه، قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، او دا څلور کتابونه واحد د دنیا داسې کتابونه دي چې دا ډیر مقبول دي او ډیر مشهور دي. ولې چې د دې کتابونو شاته ډیر غټ غټ مذهبونه دي. اسلام تاسو وګورئ چې زموږ مذهبي کتاب قرآن چې د هغې شاته څومره غټ مذهب دی، الحمدلله چې د دنیا په هر کونج کې به تاسو ته مسلمان ښکاري. او همدغه شان انجیل هم دی. عیسایان، کرسچن په دنیا کې ډیر زیات دي او د هغوی تعداد ډیر زیات دی. د مسلمانانو نه د عیسایانو تعداد زیات دی، نو ځکه د انجیل ذکر، د بایبل ذکر بار بار کیږي او په هر ځای کې کیږي. همدغه شان تورات د یهودیانو مقدس کتاب دی او بیا د دې ذکر هم ډیر زیات کیږي. ولې چې یهود کوم مذهب دی هغه هم ډیر زیات دی په دنیا کې. اسرائیل نه علاوه په ایران کې، په امریکا کې، په یورپ کې، په انګلند کې، مختلف ملکونو کې ډیر زیات تعداد دی د یهودیانو. نو ځکه هم دا کتاب چې دی، دا تورات چې دی، دا ډیر مشهور دی. خو هغې نه بعد که تاسو یوې بلې خبرې ته غور کړی وي چې کوم د حضرت داود علیه السلام کتاب زبور اخر څه شو؟ د زبور کتاب ولې دومره ذکر نه کیږي او د زبور کتاب والا منونکي په دې ټیم کې چیرته دي؟ دا خبره زما په ذهن کې وه، ستاسو په ذهن کې به وي چې د زبور خلک اخر چیرته لاړو؟ د داود علیه السلام قوم اخر څه شو په نن سباني دور کې؟ ګورئ ملګرو څنګه چې دا نور کتابونه دي، قرآن مجید، انجیل او تورات، دا داسې کتابونه دي چې دا واحد مذهبي کتابونه دي. په دې کې قوانین دي، لاز دي پکې او احکام شریعت پکې بیان شوي دي. او زندگی به څنګه تیروئ، د آخرت تیاری به څنګه کوئ، هغه ټولې طریقې دي په دغې درې واړو کتابونو کې. خو هغې نه بعد زبور چې کوم کتاب دی هغه داسې نه دی. زبور د حضرت داود علیه السلام چې کوم کتاب دی هغه داسې کتاب نه دی د دې درې کتابونو په شان دی. زبور کې واحد چې لیکلي دي هغه د الله تعالی حمد و ثنا ده، د الله تعریف دی او هغې نه بعد دعاګانې دي پکې. ولې که تاسو سوچ کړی وي او دا واقعاګانې مو اورېدلې وي د عالمانو نه، نو د حضرت داود علیه السلام اواز دومره ښکلی و چې د هغې باره کې زه تاسو ته اندازه نشم کولی. یعنې هغوی به چې کله تلاوت کولو نو د ونو بوټ نه به ورته اوازونه راتلو. یعنې دومره ښکلی اواز الله تعالی حضرت داود علیه السلام ته ورکړی. نو په دې وجه الله تعالی چې حضرت داود علیه السلام باندې کومه وحی کړې وه، کوم الفاظ یې پې نازل کړي وو، نو هغه واحد د الله تعالی حمد و ثنا و، د الله تعالی تعریف و. ولې چې د حضرت داود علیه السلام اواز دومره ښکلی و چې دا اواز د الله تعالی هم خوښ و. الله تعالی پخپله د دې اواز کریټر دی، خو الله تعالی اورېدل د داود د خولې نه. نو په دې وجې زبور کتاب چې کوم دی، زبور چې کوم الهامي کتاب و، په هغې کې ټول د الله تعالی حمد و ثنا وه او هغې نه بعد په زبور کې ټولې دعاګانې وي، همدغه شان نور اشعار و پکې. خو اوس دا کتاب چېرته دی؟ دا کتاب په نن سباني دور کې مکمل ختم شوی دی. دا نور چې کوم کتابونه دي، انجیل واخلئ، تورات واخلئ، په دې کتابونو کې د دغې مذهب والا خلکو ډېر چینجینګ کړی دی. مطلب ډېر هر څه پکې بدل کړي دي، مختلف حصې ترې ویستې دي او چې کوم د دغې خلکو خوښ و هغه یې پکې شامل کړي دي. خو همدغه شان زبور هم و. زبور چې کوم کتاب دی په دې کې هم ډېر چینجینګ کړی دی، ډېر هر څه پکې ردو بدل کړي دي. خو په دغې کتاب کې ټول د الله تعالی حمد و ثنا وه. د دې څه لږه ډېره حصه یهودیانو په خپل تورات کې شامل کړې ده چې کوم ته پسالم زوی. پسالم تاسو سرچ کړئ، تاسو ته مکمل ډیټیل راشي. خو یهودیانو چې کوم دی د زبور یوه ډېره غټه حصه ختمه کړې ده، ورکه کړې ده. او هغې نه بعد څه لږه ډېره حصه کومه چې د هغوی د فایدې دپاره وه هغه یې راوچته کړې ده او په تورات کې دننه یې شامل کړې ده. هغې ته پسالم وایي، پسالم زو ته وایي. تاسو سرچ کولی شئ. یعنې په دې ټایم کې مکمل د دنیا نه ختم شوی دی او د داود علیه السلام چې کوم مذهب و هغه دومره په دنیا کې خور نه شو. نن سباني یهودیانو کې یوه فرقه ده، د هغې فرقې خلک چې کوم دي هغه زیاته توجه حضرت داود علیه السلام ته ورکوي. نو په دې وجه ویلی کېږي چې دغه فرقه د یهودیانو چې ده دا د حضرت داود علیه السلام قوم دی. خو د خبرې موضوع طرف ته راځو، په دې ټایم کې بالکل ختم شوی دی. خو دا نور کتابونه چې کوم دي، انجیل، تورات، دې کتابونو کې هم ډېر چینجینګ شوی دی. دا کتابونه په صحیح حالت کې نن سبا موجود دي. که نن سبا څوک غواړي دا کتابونه موږ ووایو نو هغه به هسې لیونی وي. ولې چې په دغه کتابونو کې دغه یهودیانو، دغې کرسچنو ځان نه پکې هر څه شامل کړي دي او چې کوم مین پوینټس وو هغه یې ترې ویستي دي چې کوم الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام او حضرت موسی علیه السلام باندې نازل کړي وو هغه هر څه یې ترې ویستي دي. په دې کې ډېر رد و بدل شوی دی، په دې کې چینجینګ شوی دی. واحد زموږ قرآن داسې کتاب دی چې تر قیامته پورې به بالکل صحیح سلامت وي. ولې چې الله تعالی په قرآن کې پخپله وعده کړې ده. الله تعالی وعده کړې ده په دغه یو آیت کې چې موږ دا قرآن نازل کړی دی او موږ به پخپله د دغه کتاب حفاظت کوو.
نو واقعي زموږ کتاب یو داسې کتاب دی، داسې مضبوط کتاب دی چې په دې کې د یو زبر زیر کمې پیسې هم راشي نو یو انسان ته پته وچلي. بیا د دې د حفاظت ذمه الله تعالی په خپله اخیستې ده. نو د دې نه ثابتېږي چې زموږ کتاب، زموږ قرآن بالکل یو محفوظ کتاب دی او یو ډېر مضبوط کتاب دی. دا د دې کتابونو باره کې یو وړه شان ویډیو. دا ویډیو مو که خوښ شوي مخکې لازمي شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ.